السلام علیکم. ستړي مه شئ. د معجزې تیږې ناول درنو مینوالو هیله ده چې تاسې ټول به ښه اوسئ. تاسې په تیر کې د دغه ناول دریمه برخه اورېدلې وه او د هغې برخې په پای کې مو دا اورېدلي وو چې میرمن ورونیکا له وروسکي سره ولیدل. وروسکي د میز له سره له اوبو ډک ګیلاس ور پورته کړ. ویې ویل په زړه کې مې یو پټ راز دی، خو که مې ته مینه ومنې او ګډ ژوند راسره وکړې درته به یې ووایم. ورونیکا په بیړه ودرېده. په دقت یې وروسکي ته وکتل. وروسکي ور نږدې شو. ورو یې وویل دا موضوع مهمه ده، که ور باندې وپوهېږې حیرانه به شي، خو لومړی دا راته ووایي چې له ما سره مینه لرې او که نه. تر دې ځایه تاسې په تېره برخه کې اورېدلي وه. دا چې له دې وروسته څه کېږي ملتیا مې وکړئ. ورونیکا کړکۍ ته وکتل. په ذهن کې یوازې د خپل زوی فرانسوا څېره وګرځېده. وروسکي وویل راځه پخوانۍ خبرې هېرې کړه، بېرته به له سره خپل ژوند پیل کړو. ورونیکا غلې وه. وروسکي د هغې تر لوڅ مټ ګوتې راتاو کړې. په غوسه یې وویل بدمرغې ښځې غوږ ونیسه، وروسکي له تا سره خبرې کوي او ته بې تفاوته یې. ورونیکا په بیړه ځان شاته کړ. وروسکي وویل ته زما میرمن یې، هر څه هېر کړه، نه غواړم چې له تا څخه کرکه وکړم. ورونیکا په غریو کې وویل زه ستا کنیز نه یم. وروسکي وخندل. زه په ټوله نړۍ کې تر ځان لوړ کس نه وینم. غواړم چې زما هره خبره ومنې او له ما څخه اطاعت وکړي. آیا دا وړاندیز منې؟ ته باید د زړه له تله له ما سره مینه ولرې. واوره، زه د نړۍ په هره برخه کې کسان لرم، ټول زما تر امر لاندې دي. کولی شم چې ان په یو هیواد کې حکومت وکړم، نو ته هم باید یوازې زما تر امر لاندې اوسې. ورونیکا غلې وه. وروسکي خپل سر وخوځاوه. ډېر ښه، تا تر اوسه د وروسکي اصلي څېره نه ده لیدلې، پښیمانه به شي. وروسکي د اوبو غړپ وکړ. ویې ویل ته باید په ځینو نورو خبرو هم پوه شې. د جګړې په پیل کې د مجبوریت له مخې المان ته تلم، خو مخکې تر هغه مې یو چا ته پیسې ورکړې چې ستا پلار وڅاري، خو په زندان کې یو لوی راز را معلوم شو. وروسته وپوهېدم چې ستا پلار هم د هماغه راز په معلومولو پسې دی. کله چې جزیرې ته راغلم څو زاړه کتابونه مې وموندل، ومې لوستل. د راز د سپړلو په اړه ډېر څه پکې لیکلي وه، خو نتیجه یې ورنه کړه. په دې اسرارو پوه شوم. نو وروسکي به د یو فوق العاده قدرت خاوند شي. زه پر یوې نرۍ لاره روان یم. تر ما مخکې هم ډېر کسان پر دې لاره تللي دي، خو تر اوسه یې دا اسرار نه دي کشف کړي. له ما سره د دې اسرارو په پیدا کولو کې مرسته وکړه. هغه وخت به د ملکې په څېر ژوند ولري. وروسکي غلی شو. ناڅاپه یې میز ته سوک ورکړ. ویې ویل ته دوه لارې لرې، کومه یوه یې منې؟ ملکه کېدل که پر صلیب را ځوړندېدل؟ د ورونیکا زړه ولړزېده. وروسکي وویل یوه د نیکمرغۍ لاره ده او بله هم د ذلت او مرګ. راته ووایه کومه یوه یې منې؟ د ورونیکا شونډې وخوځېدې. مرګ. وروسکي وخندل. خو دومره اسانه مرګ هم نه دی. ورونیکا په خبره کې ور ولوېده. په غلامۍ دې بلا وګرځي. وروسکي چیغه کړه ته به له خپل زوی سره یو ځای ومرې. ورونیکا په غریو کې وویل پروا نه کوي. وروسکي غلی وه. وروسته یې په ټیټ غږ وویل سمه ده، ستا تر مخ به د فرانسوا پر غاړه چاړه راکش کړم، خو بیا هم فکر وکړه تر اوسه لا وخت لرې. ورونیکا خپلې سترګې پټې کړې. ورو یې وویل وروستی ځواب مې همدا دی، مرګ. وروسکي چیغه کړه له ما نه دومره کرکه لرې، د ځان او یوازیني زوی مرګ غواړې، خو ما ته نه تسلیمېږي. ته یوه مغرور او بې حیا ښځه یې. وروسکي خپل سر په دواړو لاسونو کې ټینګ ونیوه. ویې ویل خدایا څه اورم، نه پوهېدم چې دا رزیله ښځه به له ما دومره کرکه ولري. یو ناڅاپه په ګونډو شو. په پوست غږ یې وویل هیله کوم اوس هم را باندې ګرانه یې، زما وړاندیز ومنه، راځه له سره به یو خوشحاله ژوند پیل کړو. واوره، په ماشومتوب کې مې په خپل لاس حیوانات تر غاړو نیول، لغتې به یې وهلې، خو ساه به یې زما په لاسونو کې وخته. ښه مې په زړه دي مور مې د اتیلا په نوم یادولم. اتیلا یوه تاریخي وحشتناکه څېره ده. د په زرګونو کسانو وژلې وه. خور مې له دې نوم څخه خوند اخیسته. وروسته یې د مرګ نوم را باندې کېښود. خو اوس د اتیلا د خپلې مینې په وړاندې په ګونډو ده. جلا ته هیڅ وخت نه جاړي، خو زه تا ته التماس کوم ما وبخه، ګډ ژوند به پیل کړو. زوی به مو هم را سره وي، هیڅ غم به ونه لري.
ورونیکا په حیرانۍ ورته کتل. ورسکي په غریو کې وویل ما ډېر قتلونه کړي دي، ویرېږم هسې نه تا ونه وژنم. ورونیکا کړکۍ ته کتل. ورسکي ته یو دم غوسه ورغله. له خولې یې لاړې بادېدلې، چیغې یې وهلې. د سالون له یو سره بل سر ته تله او راتله. ورونیکا ته نږدې ودرېده او په غوسه یې د هغې لوڅې اوږې ته ټکان ورکړ. ورونیکا په بیړه شاته شوه، خو ونه توانېده چې خپله اوږه د هغه له قوي منګلو خلاصه کړي. ورسکي د لیوانو په څېر چیغې وهلې. ته نه پوهېږې چې د صلیب پر سر مړینه څومره درد لري. راشه ما ومنه او له مرګ څخه ځان وژغوره. ورونیکا څو ځله خپلې اوږې ته ټکان ورکړ، خو د سړي منګلې ټینګې وې. ناهیلې شوه، غلې کېناسته. یو ناڅاپه یې اوږه وخوځوله، 2 ګامه شاته شوه. د میز پر سر د ورسکي خیتو پانچه یې ور واخیسته او 3 پرله پسې ډزې وکړې. 2 ګولۍ د ورسکي له غوږه تېرې شوې او 3 هم پر چت ولګېده. ورسکي وخندل. ډېره بې رحمه یې. مخکې ورغی، خلاصې ګوتې یې سره وروستې او ورونیکا یې پر ټټر په سوک ووهله. ورونیکا پر څوکۍ ورغله او ځای پر ځای کېناسته. ورسکي شاوخوا وکتل، پړه یې راواخیسته او ښځه یې پر څوکۍ پورې کلکه وتړله. سړه ساه یې واخیسته او ویې ویل ورسکي د ښځو په لاس نه مري. وروسته یې یو دم وخندل. خپله دې مرګ وغوښت، خو مرګ به دې اسانه نه وي. تر مړینې مخکې باید شکنجه شي. وچاړې او په خپله له خدایه مرګ وغواړي. خو لومړی به د خپل ژوند یو راز درته ووایم. تر تا مخکې مې له یوې بلې ښځې سره واده کړی وه. له هغې ښځې هم یو زوی لرم. اوس مې هماغه زوی ښی مټ دی او زما ټول اوامر پر ځای کوي. رینویلډ نومیږي، 15 کاله عمر لري، خو په توره وهنه کې وړې ده. هغه باید ستا له زوی فرانسوا سره د مرګ مبارزه وکړي. وروسته یې یو دم وخندل. ولې ژاړې؟ تن په تن جګړه ده، یوه لنډه جګړه. ورونیکا په ژړا کې وویل فرانسوا هم ستا زوی دی، خو زه له دې جګړې څخه خوند اخلم. ډاډه یم چې رینویلډ بریالی دی. غواړم چې ستا زوی فرانسوا په وینو لړلی ووینم. ورسکي غلی شو. شیبه وروسته یې وویل ښه نو تر اوسه لا په خپله خبره ټینګه ولاړې. هو د تل په څېر کرکه درنه لرم. ورسکي ټیټ شو. د ښځې اوږې ته یې سوک ورکړ. چیغه یې کړه ستا سزا له همدې شیبې پیل شوه. ورونیکا یې تر څڼو ونیوله. د هغې سر یې له کړکۍ وایسته. ویې ویل وګوره په ټوله جزیره مې څنګه وحشت راوستی دی. اوس دې نو د خپل زوی فرانسوا د مرګ شاهده اوسه. هغه به ستا د سترګو پر وړاندې ووژل شي. که ته له ما کرکه لرې نو زما هم پر تا رحم او شفقت نه دی. دواړه به د سپیانو په شان له منځه لاړ شي. ورسکي په بیړه د ښځې لاسونه پر کړکۍ پورې وتړل او له کوټې ووت. د باندې یې چیغه کړه ورسکي خپل غچ اخلي. ورونیکا یوازې وه. دې په راوتلو رډو سترګو د خپل پلار جسد ته کتل. پلار یې هم خلاصې سپینې سترګې ورته نیولې وې. ورونیکا له مړینې نه ډارېده. هغې په دې 11 کاله کې داسې خوشحالي نه ولیدلې چې په ژوند پورې خپل زړه وتړي. خو د خپل یوازیني زوی فرانسوا د مرګ له لاسه یې پر زړه ویره تېرېدله. ټول بدن یې لړزې اخیستی وه. د مور پر وړاندې د ځوان زوی وژنه سخته ده. خو وروسته یې په زړه کې تمه پیدا شوه. ورسکي که هر څومره بې رحمه وي څنګه به خپل اولاد ووژني. د څنګ له کوټې ټیټ غږونه واورېدل. ورونیکا پوهېده چې ورسکي له خپلو ملګرو سره خبرې کوي. ورونیکا سړه ساه واخیسته. شونډې یې وخوځېدې. فرانسوا ته چېرته یې؟ له کړکۍ څخه نری باد راته. اسمان شین وه او د سمندر شنې ارامه اوبه تر لرې ښکارېدلې. د ورونیکا په ذهن کې تېر وختونه ور وګرځېدل. یو وخت له کوچني فرانسوا سره د همدې سمندر پر ژۍ ارامه ګرځېدله. وړوکی ماشوم به یې په غېږ کې ونیوه. غومبرې به یې له ډېرو ښکلولو ورسره کړل. خو څو شېبې وروسته به یې همدا نازولی زوی په همدې ساحل کې وژل کېده. د ورونیکا په راننګو تودې اوښکې راماتې شوې. ورو یې وویل ګرانه فرانسوا، مور دې وبښه. زه ملامته یم. که مې ته یوازې نه وای پرېښی نن به مې دا صحنه نه لیده. په دهلیز کې ګڼ غږونه واورېدل شول. د ورسکي غږ تر ټولو لوړ وه. هغه ویل کارونه سم دي. تاسو دواړه کیڼ لور ته وګرځئ. تاسو هم د ځنګله خوا ونیسئ. هر یو باید خپله وظیفه وپېژني. چوپه چوپتیا شوه. ورونیکا سترګې پټې کړې. د یوازیني زوی د مرګ لیدل سخت وه. د ورسکي غږ یې واورېد. مخکې راشئ، هماغه ځای سم دی، دلته ودرېږئ.
ورونیکا هماغسې خپلې سترګې پټې نیولې وې. د ورسکي خندا یې واورېده. فرانسوا باید د خپلې مور د سترګو په وړاندې ووژل شي. ورونیکا په زحمت سترګې پرانیستې. له کړکۍ د باندې وکتل. دوه پټ مخي کسان یو بل ته مخامخ ولاړ وه. په لاسونو کې تورې ښکارېدلې. ورونیکا چیغې کړه: خدایا، تر دې کوم بل لوی وحشت نشته. یو بل ته مخامخ ولاړو کسانو سپینې جامې اغوستې وې. تر ملا وې چرمې کمربندونه راتاو ول. یوازې سترګې یې لوڅې وې. په دې دواړو ځوانانو کې د یوه مرګ حتمي وه. رونیکا ته هغه لیک ور په یاد شو چې له خپل ملګري پاتریس بلوال څخه یې د مرستې غوښتنه پکې کړې وه. خو د ارسن لوپن راتګ ته یې کومه هیله نه درلوده. دا پوهېده چې د فرانسوا مرګ نږدې ده. ورسکي په زوره وخندل. ښه نو، څه ته ماتله یاست؟ شروع یې کړئ. رونیکا ورسکي ته وکتل. هغه مغرور ولاړ وه. په څېره یې د خفګان نښه نه ښکارېدله. ورسکي چیغه کړه: وخت مه ضایع کوئ. تورې وجنګېدې. رونیکا خپل باڼه سره وروستل. خو مورنۍ احساس یې دې ته نه پرېښودله چې خپلې سترګې پټې کړي. بېرته یې سترګې پرانیستې. د یو ځوان له مټ څخه وینو دارې وهلې. د تورو شرنګا وه. دواړو جنګیالیو هڅه کوله چې خپل حریف له پښو وغورځوي. یو ځل به یو مخکې شو، بل به شاته لاړ. بیا به همدا صحنه د مقابل لوري په ګټه تکرار شوه. سپینې تورې لمر برېښولې. رونیکا ناڅاپه یو څه ولیدل. د یو جنګیالي په لاس کې دسمال وه. دا دسمال به فرانسوا ورسره ګرځاوه. د ورونیکا له سترګو اوښکې وڅڅېدې. د فرانسوا مټ ټپي وه. مور چیغې وهلې: فرانسوا، فرانسوا! خو د تورو شرنګا د هغې تر غږ لوړه وه. فرانسوا ورو ورو کمزوری کېده. ناڅاپه توره ترې ولوېده. ورسکي چیغه کړه: هله نو، ډارن هلکان مې نه خوښېږي. فرانسوا تورې ته لاس کړ او په یو ټپ یې ځان تر رانیولډ ورساوه. خو رانیولډ په چټکۍ سره خپل ځای پرېښود او د فرانسوا توره په هوا پاتې شوه. ورونیکا د خپل زړه دربا په خپله اورېدله. خپل زوی فرانسوا ته یې دعاوې کولې. فرانسوا په چټکۍ سره توره پورته کړه. چمن لوند وه. د رینولډ پښه وخوځېده او د فرانسوا توره د هغه پر سر راغله. خو مخکې تر دې چې توره د رینولډ سر ته سیخه شي، د فرانسوا پر غوږ دروند سوک ولګېد. هلک پر ځمکه ولوېده. ورسکي په بیړه د فرانسوا پر ټټر کېناست. د ورونیکا سترګې رډې راختلې وې. هغې د ورسکي په لاس کې له نیولي خنجر څخه سترګې نه اړولې. د ورسکي لاس په شدت سره ټیټ شو او چاقو تر لاسې پورې د پراته ځوان فرانسوا په اوږه کې ننوت. ورونیکا سترګې پټې کړې. پر لاسونو یې زور راواست. خو پړی ټینګ وه. له خندا ډک نږدې غږ یې واورېد: د فرانسوا مرګ دې په خپلو سترګو ولید، خو ته تر اوسه لا ژوندی یې او زړه دې نه دی درېدلی. ورونیکا سترګې پرانیستې. ورسکي په سالون کې ولاړ وه. ورونیکا توف کړل. لاړې د ورسکي پر مخ ولګېدې. دروازه وټکېده. یو په عمر پوخ سړی کوټې ته راننوت. ورسکي په غوسه وویل: اوتو څه خبره ده؟ د اوتو ژبه بنده شوه. په جزیره کې یو ناشناخته سړی لیدل شوی دی. ورسکي پر خپل مخ لستوړی تېر کړ. ویې خندل: لکه چې بیا نشئ، چټیات وایي. نه صاحب، ما خپله ولیده. کونرا هم شاهد دی. هغه هم همالته وه. د ورسکي د تندي ګونځې ژورې شوې. څه ډول سړی وه؟ اوتو وویل: په ځنګله کې مو ولیده. له تنې قوي معلومېده. کله چې زموږ غږ واورېد منډه یې واخیسته او په ګڼو ونو کې ورک شو. رونیکا له ځان سره وویل: ډاډه یم دا ارسن لوپن دی. ورسکي وویل: ونه پوهېدې چې چېرته لاړ؟ نه صیبه، شاید په کومه مخروبه کې پټ وي. ورسکي یوه شېبه غلی وه. وروسته یې وویل: ښه نو، له دې وروسته باید ډېر احتیاط وکړو. اوتو په ویره وویل: شاید یو نفر نه وي. ورسکي په غوسه وویل: ورسکي ډار نه پېژني. که 10 نفره هم وي څه نشي کولی. ښه دا ووایه چې کونرا چېرته دی؟ له پله سره وه. د نوي راغلي سړي د پښو پلونه یې تعقیبول. ورسکي وخندل: کونرا تکړه سړی دی. د دې جزیرې لویشت لوی ځمکه ور معلومه ده. هغه ورنه نشي خلاصېدلی. وروسته یې ورونیکا ته وکتل. په ملنډو یې وویل: ښه نو، په پای کې یو څوک درپسې راغی، خو ډېر ناوخته. د اوتو غږ یې واورېد: دا ښځه څوک ده؟ ورسکي په بیړه مخ ور واړوه: په تا پورې اړه نه لري، خو موږ سره ملګري یو، باید پوه شم. ورسکي چیغه کړه: احمقه، هیر دې شول. تا او کونرا ابدي بندیان وئ، خو ما له زندانه په تېښته کې مرسته در سره وکړه او تاسې هم ومنله چې په پټو سترګو به زما خدمت کوئ. اوس په کوم جرأت له خپل رئیس څخه پوښتنه کوئ؟ ها؟
درنو اوریدونکو دا به د معجزې تیږې ناول درېیمه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا ستاسې چوپړ کوم، تر هغې ښه وختونه او خوشحاله